د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر زابل ته په سفر کې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره تجارانو ته د یو صنعتي پارک د جوړېدو خبر ورکړ. ښاغلي عزیزي همدارنګه ژمنه وکړه چې صنعتکارانو او تجارانو ته ګڼې اسانتیاوې برابروي. سوداګرو هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت اړوند د یوې څانګې د پرانستې هرکلی وکړ. نور حال د اسمت الله قایل په راپور کې. د صنعت او سوداګرۍ وزیر او سره مل پلاوی نن زابل ته راغلی و او دلته د ولایتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته په دې ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت اړوند یو ریاست پرانستنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل چې په پام کې لري د دې ولایت د صنعتکارانو او تجارانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او ترڅنګ یې په دې ولایت کې یو صنعتي پارک جوړ کړي. او دلته کوم تولیدات چې کیږي مواد خام دي، اکثرا د مواد خام موږ غواړو چې دلته پروسس شي او د دې ځای نه له خیره سره اوس چابهار الحمدلله لاره افغانانو دپاره کولاو شوي دي، ترانزیتي لاره دي. نو ټول دنیا ته الحمدلله موږ کولی شو چې له خپل ولایت نه صادرات وکړو انشاءالله. پر همدې مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین وایي چې د اسلامي امارت د واکمنېدو وروسته تر دې مهاله دوی توانېدلي چې په 18 ولایتونو کې د دې وزارت اړوند ریاستونه پرانیزي. د صنعت او تجارت وزارت تجارانو صنعتکارانو ته د هغوی د حمایه کوي، هغوی دپاره د صنعت په برخه کې پارکونه ورته ایجادوي او د تجارت لپاره یې په بازارونه پیدا کوي بیرون کې تر څو پورې د هغه اموال بیرون صادر سي، اول ته بازارموندنه پیدا کړي. پر همدې مهال د دې ولایت سوداګر د صنعت او سوداګرۍ ریاست د پرانیستلو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې وړاندې د دې ولایت تجارانو په نورو ولایتونو کې جوازونه ترلاسه کول، خو اوس به یې کارونه لا اسانه سي او په خپل ولایت کې به د تجارت جوازونه اخلي. الحمدلله دا بیخي دومره کار اوس د زابل د تجارانو د ولس ټول عمر د غوښتنه وه چې موږ ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست ایجاد شي، ځکه زابلیان دا مشکل درلود چې جواز به اخلي د تجارت یا د شرکت که هغه انفرادي وو که شرکتي وو، دوی به مجبورن کابل کندهار ته تلله. ډېر خوشحاله یو چې دغه ریاست نن افتتاح شو. وزیر صاحب راغلی و د تجارانو دپاره، بیا د زابل د کوم تجاران جوازونه نه لري چې جوازونه واخلي، د ده دپاره ډېره اسانتیا شوه. ډېر خوشحاله و، بیخي د خوشحالۍ احساس یې نه اوس کولی. د یادونې وړ ده چې زابل د هیواد په سهیل لویدیځ حوزه کې پروت ولایت دی چې دلته تازه تجارت او سوداګرۍ ښه وده کړې او ډېر کسان په وړو او لویو تجارتونو بوخت دي.